او 4 کلن وم چې یتیم شوم د ژوند لومړنی عملي کار مې له سقاوي څخه شروع کړی ده سماوارونو ته به مې اوبه راوړلې او بیا وروسته پسې مکتب کې هم وم او جواليتوب مې هم کړی ده. ته کله کله ما سره ډېر ملګری خو کله که د ګزار برابر شي نو ګزار کوې دا ولې؟ ولا ګوره ګزار مې هلته هم کوو ګوره هغه وخت کې چې موږ هلته وم ما ګزار کوو ما کله داسې نه دي کړي ګوره دا شهرت ننګیال وو پوه شوې او دا شهرت ننګیال خو زموږ یار لا چاته ویلي وو چې زه په دې دواړو کې مظلوم وم لیکن دی مظلوم نه وو مضموم وو صاحب احمد او دا ظالم وو دی مضموم وو تمام ورځ به مذمت کوو مذمت کوو و دختران بدان گل بادام والله که دغه د صمیم صاحب داسې کړی ده همدلته یاره خو زه یې له کمیټۍ فرهنګي نه وشړلم کمیټۍ فرهنګي نه یې وشړلم خدای دې جلال الدین قانع صاحب وبخي نو شهرت ننګیال یم له ما سره همردي وکړي زه په دې نه پوهېدم چې شهرت ننګیال به جلال الدین قانع صاحب سره دغه کوي. جلال الدین قانع یو ډېر ښه خوی درلودی د فرهنګیانو ته به یې ډېره په درنه سترګه کتل سي په لاره به هم روان وو یو څوک فرهنګي به ولیدی موټر نه به ورته کوز وو ځان سره به یې بولو او ډېر عملي پښتون هم وو کله کله به دغې ته موږ میرانشاه ته ورغلو په خپله به بیا ګډوه وو دغه په لاس کې وو داسې یو عملي پښتون وو په دې بوټ کې را روان دی او ما ته ګوري داسې راسه بچو دلته راسه چې زه ورته زه سړی ولا دا قمندان صاحب څوک ده نو دا ډرایور ته ویل چې تیز موټر ته حرکت وکړه موټر تیز ډرایور چغې پې وکړه و چغې پې وکړه چې دا موټر حرکت وکړه اوبه راولاړې زما په دې مخ وو دی دغه په تاسو پسې یوه قصه بله هم وه چې تاسو یو ځل کودتا هم کړې وه په یوازې سره دغه خو ځکه د حکمتیار صاحب چاړه دومره تیزه وه چې دورې به یې کړم د یو پښتون سر به یې ووهو هغې خوا ته چې به یې چاړه تاو کړم د یو پښتون سر به یې ووهو. زموږ درنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خوښ یم چې نن تاسو ته داسې یو سړی در پیژنو چې زموږ د بدو ورځو د سختو ورځو یار د هجرت او د جهاد د وختونو یو مبارز قلموال چې همیشه یې خپل قلم په ډېر جرأت او میړانه چلولی نو عصمت قانع زموږ یار موږ سره د ګرمو او سړو ورځو ملګری زنده باد تاسو زنده باد تاسو زنده باد خدایم راول خدایم راول خدای دې غم مرکو خدای دې غم مرکو سپینواړي تاسو نه څه پښتنې وکړي بیخي سپین دي بس دا موږ هم پکې خپلې ټوکې وکړو د پښتنو دا شکه دې وچلي دا سپین دا شکه نه قانع صاحب ژوندی اوسې قانع صاحب خو موږ هم له ډېره وخته پېژنو او زموږ مشر دی موږ ډېر څه ترېنه زده کړي دي د لیکلو په ډګر کې مجله یې ډېره بهترینه مجله وه نوښت مجله موږ هسې په پېښور کې وو په هغه وخت کې نو قانع صاحب خو د ډېرو خلکو ملګری دی او د ډېرو خلکو لپاره تیږه ده نو قانع صاحب نه به پوښتنې زه دا شروع کړم چې د ژوند دغه اولو ورځو کیسې که راته وکړي ډېر خوند به وکړي. نو ژوند خو د اول پای ټول په دې افغانستان کې یو دغسې ژوند و چې د تراژدۍ سر و پای ده د هر انسان چې دغه کې په تراژدۍ کې لوی شوی ده په غم کې لوی شوی ده په غم کې مري زما چې څه هوش او اواز کار کوي زه په ژوند کې لومړی هغه څه ما لیدلي دي زابل ولایت تاسو به حتما له حدودو له خلک به هم پېژنئ ورسره د شاجوی ولسوالۍ په کلاخېلو کې زېږېدلی یم او 4 کلن وم چې یتیم شوم د ژوند لومړنی عملي کار مې له سقاوي څخه شروع کړی ده سماوارونو ته به مې اوبه راوړلې او بیا وروسته پسې مکتب کې هم وم او جواليتوب مې هم کړی ده پسې راتېر روزانه مې هم کړې ده مبارزه مې هم کړې ده په پټه باندې مې تبلیغاتي ورقې دغه کړي دي په هغه وړکوالي و دغه کې نو اول سیاسي دغسې هم دغه شومه دغه بس په بلا ککړ پښتون نېشنلیزم ته د سیاست له کړکۍ څخه مې راټوپ کړو بس دغه د نېشنلیستي افکارو له زاویې څخه رالمه بس پسې هغو بیا که چې په داسې په افغانستان کې په هر سیاست کې ډوډۍ ډېره وه دا پښتون نېشنلیزم کې نه ډوډۍ وه او بس فقط څپېړې وې او جنګ و دردونه وو نو د ژوند عملي دغه به درته ویل چې له سقاوۍ نه مې شروع کړی ده او دغه لومړی د بابا هوتک په لیسه کې شامل شوی یم بابا هوتک لیسه اوس تقریبا هلته 2 3 نمبر 1 و نمبر 2 دغسې
لیسې دي او په هغه وخت کې چې موږ وتلو ټول تعداد هم د دغه د لیسې 300 نفر نه وو اوس هغه خلک تر 3000-4000 نفرو زیات شوي دي. قانع صاحب دغه ستا ژوند خو ډېر بېلابېل اړخونه لري. تا ویل چې تراژیدي هم وي پکې او سخت د زندګي مې هم تېره کړې، سیاست دې هم کړی، جهاد کې دې هم برخه اخیستې ده، بهترین لیکوال وي، مجله دې هم چاپ کړې. دا ټولو برخو کې وي ستا د خوښې د ژوند کومه برخه ده؟ کومه برخه دې کوم اړخ دې د ژوند ستا د خوښې دی؟ ولکه زه په ژوند کې یو هغه څوک دی که نه لکه هغه بایللی قمارباز چې هېڅ ګټه نه لري که نه، کله یې هم قمار نه وي ګټلی. زه کله کله فکر کوم چې زه باید په ژوند کې یو داسې صحنې ولرم یا داسې څه ولرم چې زه خوشحاله سوی یم، ما باید له ژونده خوند اخیستی، ما باید لذتونه په ما باندې را چاپېره شوي له ملګرو سره، خو داسې څه ما نه دي پیدا کړي. دا عصب دی و چې کله کله به ډېر دغه رالو سره در بدره به وو، وږي تږي به وو، نو هلته به د ده پر دغه ناست و، د کتابخانه کې به ناست و، بس په زور به په شونډو باندې دغه وهلې چې یاره ما د مخي په دغه کې پلاو خوړلی ده او شهرت ننګال به ویل چې ما خو دا دغه ده او بل بل داسې نو بیا خدای دغه ورسره همالته هغه ملګرو سره به ناست و، خو هغه کې به ما خندا چې به داسې وخت کې به موږ خندا کوله چې دا د غمونو تڼاکه به بیخي راپړسېدلې وه، بړاس به یې موږ د خندا په دغه کې څپو باندې راوایستی چې یاره دا خبره ده. خپل هم ځان ته کوشش کوو چې خوشحالي پیدا کړو ژوند کې دغه نه ما تا ته یو کلمه وویله چې د ژوند فقط د یو بایللي قمارباز په توګه باندې زه کله هم ما چې د ژوند قمار ګټلی وي داسې صحنه نه وینم. قانع صاحب زه به پوښتنه وکړم د ځان په اړه. زما او ستا خو ډېر وخت نه ملګرتیا ده که نه؟ بلکل او لکه ډېرې بدې ورځې او ښې ورځې یو ځای تېرې کړي دي. اما دا کوي نالبندیا وه صاحب بلکل هلته به کېنستلو، ډېر شیان به هم ښکاره و، څه شی پټ نه و، پټ هم نه ښکاره کولې. خو زه یو فکر لرم ستا باره کې د ځان په اړه چې دا څومره غلط دی. ته کله کله ما سره ډېر ملګری خو کله که د ګزار برابر شي نو ګزار کوې، دا ولې؟ وله ګوره ګزار مې هلته هم کوو، ګوره هغه وخت کې چې موږ هلته وو ما ګزار کوو، ما کله داسې نه دي کړي. ګوره دا شهرت ننګیال وو پوه شوې، او دا شهرت ننګیال خو زموږ یاد لا چاته ویلي وو چې زه په دې دواړو کې مظلوم وم، لیکن دی مظلوم نه وو، مضموم وو صاحب من، او دا ظالم وو، دی مضموم وو، تمام ورځ به مذمت کوو، مذمت کوو، دی مذمت نه مینې نه دی زموږ په ملګرو کې شهرت ننګیال، زموږ په ملګرو کې شهرت ننګیال انتهایی درجه هوښیار انسان، کله هم دی د سودا نه ده کړې چې په هغه کې د تاوان کړی وي او ګټه دې نه وي کړې. یعنې خدای دې مولوي زما په اړه ووایه، پرېږده شو نه ته خو دغه وې ستا خو یو دا ولې چې ته ما باندې که ستا ګزار برابر شي. ته یو د ملک کرکټر درلوده، د یو خان یا ملک خاني دې نه درلوده، د خانۍ لپاره دغه خو مقصد اعصاب د ملکانه و، ذهنیت د ملکانه و، هغه انداز د ملکانه و. صاحب منه ډله جوړه کړه، دورې ولاړ سئ، یو پلیته هغه ځای ته ولاړ سئ، یو لویه ډله به وه، اسد به ځان پسې رپسې کړې وه صاحب منه، که به په سوات کې میله وای، که به په دغه کې وه، نو موږ به وروره دغه کې ایسي، یاره د اسد وګوره چې موږ ته دغه کې ایسي دا دومره ډله ځان پسې راکاږي او دا موږ ولې ډله نسو راکاږلی، بیا به هم کله ګزار هم وکړو. کور کې ګوره کور کې موږ دا ملګرتوب داسې و چې د پېښور کې به چېرته ناست وو، دغه کې موږ یو خواته یو ترکمن و، دا مخی ورته ویل، د مخي هوټل هلته و، دی به بیا دا پلاو ورکولو او ارزانه به هم و، د دې دا پلاو چې یا ډوډۍ ارزانه وه، دې کې بیا استخوان ورکوو، دا استخوان. نو زه به دلته راتلم کېنستم به، نو دا دغه وسیب دغه د مخي هوټل چې و زموږ دسترخوان و، هغه د اسد په وسیله باندې موږ دا دغه دنیا کشف کړه چې د مخي هوټل ته راتللو دلته به څنګه دغه. نو اکثره وخت به ما کشکې دا د ژوند دغه به کولو چې دا وطن کې دغه وای دغه ګټه هم دلته نه وای په دې پېښور کې، او موږ په دې وطن کې داسې څه درلودلی، خو په هر ترتیب موږ یعنې له ډېرو محرومیتونو څخه، له ډېرو بېوسیو، له ډېرو بېوکسیو څخه هلته مخامخ شو، او د هغو بېکسیو نتیجه دا راووتله چې یو څه عقدې مې له سړي سره په دغه کې پاتې شوې په هنري ژوند کې، او د هغو عقدو د تشولو لپاره بله چاره نه وه، یا پر ملګري به م راواچوله، یا به م کله پر تا راواچوله، دا په بل چا راواچوله. زه یو کیسه درته کومه چې زه یې له کمیټۍ فرهنګي نه وشړلم، کمیټۍ فرهنګي نه یې وشړلم، خدای دې جلال الدین قانع صاحب وبخي، نو
شهرت ننګیال هم له ما سره همردي وکړي. زه په دې نه پوهېدم چې شهرت ننګیال به جلال الدین افغاني صاحب سره دغه کوي. جلال الدین افغاني یو ډېر ښه خوی درلودی. د فرهنګیانو ته به ډېره په درنه سترګه کتل سي. په لاره به هم روان وو، یو څوک فرهنګي به ولیدی موټر نه به ورته کوز وو، ځان سره به یې بولو او ډېر عملي پښتون هم وو. کله کله به دغې ته موږ میرانشاه ته ورغلو، پخپله به بیا ګډوه وو دغه په لاس کې وو، داسې یو عملي پښتون وو. هغه داسې مجاهد وو، د هغه تر منځ څنګ پښتون وو. نو دا ظالم هلته ورغی، هغه ورته ویلي اوس یاره دی هم د سره دغه کړه، خو له ما نه به پټ سو. دغه له د د ملګرتوب په دې دغه باندې زه نه یم دغه کې پټ سو، پسې ولاړی که ګورو صاحب منه منبع الجهاد راووتی او منبع الجهاد ده و صاحب منه ورځ که ګورم شهرت ننګیال په یو سرت نوي ډاټسنه کې سپور دی په دې بوټ کې را روان دی او ما ته ګوري داسې راسه بچو دلته راسه چې زه ورنږدې سه سړی ولا دا قمندان صاحب څوک ده. نو دا ډرایور ته ویل چې تیز موټر ته حرکت وکړه، موټر تیز ډرایور چغې پې وکړه، چغې پې وکړه چې دا موټر حرکت وکړه، اوبه راولاړې زما په دې مخ دی. دغه بیا وروسته زه خبر شوم چې دا شهرت ننګیال د مولوي صاحب دا ډاټسنه ورته ورکړې ده. خو دغسې یو کله کله داسې یو تریخ دغه هم و، طنز هم و زموږ په ژوند کې. تا د شهرت ننګیال جزا ما ته راکوله؟ نه، شهرت ننګیال ما د دې خاطره درکوله چې شهرت ننګیال هلته تا د یو پیر په صفت کېنولی و، ډېر مقدس و. تا وایې چې دې مقدس شي ته به لاس نه ور وایي. او شهرت ننګیال با شخصیته سړی ده، په دې کې شک نه او لوی هنرمند ده، لوی لیکوال. اما دغه اوسېبلي موږ سره ملګری و، موږ هغه د ملګري په سترګه ورته کتل چې یاره تل ډېر لوړ موقف نه درکوو. همدغه د ملګرتوب په سطحه له موږ سره ملګری او بس دلته باید راسره اوسي. ننګیال صاحب ستاسو دواړو په اړه باندې یوه بله خبره هم کوي، یو خوا د لازم او ملزم چې دی ورته ظالم او مظلوم وایي، یو دا کوي، یو بله خبره هم کوي وایي دوی دواړو نه زما رغېږي نه، دا وایي زما مجبوریت ده دوی دواړه. نه ولا روغتیا وایي تر یو ځای پورې ظالم او مظلوم خو نه، خو همیشه زموږ په دا درې نفري حلقه کې د ملګرو دا درې نفري حلقه کې د ملګرو شهرت ننګیال داسې دغه اوسېبلي سي، یو د هغه هندوانو په اسلام یو مقدس ګایي و یا مقدس غویی و چې هلته به ناست و، یو تقدس یې درلوده، یو د ځان ته په یو دغه و او موږ هم په تقدس ورته قایل وو، ځکه سړی پټخولی سړی و، دروند سړی و، هوښیار سړی و، په هېڅ معامله کې تاوان نه کوو. څنګه به یو خبره وه د تکیه کلام ول، دا د منافعو خبره دا منافع را سره ومني، بیا به موږ چې دا منافع ستا دغه کېږي دا باید سره ومني. ننګیال صاحب دا د جهاد او د هغه خبره وشوه اصل په تاسو پسې یوه قصه بله هم وه چې تاسو یو ځل کودتا هم کړې وه په یوازې سره. دغه خو دغه کودتا خو نه وه، هغه په دې جمعیت کې زه خو لوی سره جمعیت ته ورغلی وم، په داسې یو شعور نه وم ورغلی، ځکه د حکمتیار صاحب چاړه دومره تیزه وه چې دورې به یې کړم د یو پښتون سر به یې ووهو، هغې خوا ته چې به چاړه تاو کړم د یو پښتون سر به یې ووهو، بلې خوا ته چې به یې چاړه تاو کړم د یو پښتون سر به یې ووهو. زه دغې ته را مهاجر شوم او ذهني حالت زما دغسې و چې زه ذهنا دغه وم، یو پښتون نېشنلیست وم. اول والله دغه څخه یعنې په هغه 20 کلنیو 18 کلنیو کې ما به ډېره د پښتونستان دا دغه اورېدله خپرونه او بیا د زیري جریده لوستله او د پښتونستان له کاس سره یا د پښتونستان له دغه سره به ډېره شدیده مینه له 15 کلنیو 14 کلنۍ راهیسې درلودل او دا فکر مې کاوه چې یاره زموږ خاوره قبضه ده، په دا وړکوالي کې مې دا فکر کاوه چې موږ خاوره قبضه ده باید ازاده شي د دې لپاره او دا وشي. کله چې پېښور ته دا د دغه پرالو له خلقیانو سره نه وه جوړه، خلقیان خو هغسې خلک اوسې فقط سوټه یې تاوه او نور یې بل څه دغه نه کوو. نو چې موږ د هجرت ته مجبوره سو، له جیله زه راخلاص وم د کندهار له محبس څخه، نو هجرت ته چې رالو بله چاره نه وه، باید داسې یو تنظیم ته تللي وای چې هغه تنظیم لږ څه اقلا یو پروټیکشن پکې وای. په ځینو پښتنو دغو کې د پښتون خبره کول ډېره ګناه وه. اول موږ به دا خبره څه کوله چې یاره پښتون دا زموږ خاوره ډیورنډ و دا و ها و جا، دا به د مجاهدینو له خوا څخه ډېره بده کږل کېدله او دا ورته وګوره دا سړی دا خبره کوي نېشنلیزم کفر ده او قومیت کفر ده او موږ باید یو جهان اسلام په هغو شپو کې د مدودي نظریه سیاسي اسلام په نامه په دغه یو پامپلیټ و هغه یې په دغه کړی و په پښتو باندې ترجمه کړی و، هغه باندې ما نقد وکړ چې نو که دا اسلام سیاسي نظریه داسې وي تاسې ولې بنګال کې دا څه ونه کولو چې هلته به دغه ونه ټاکلو. دې خبره باندې ما ته په حزب اسلامي کې ډېر بد حالات جوړ سو. نو هغه زه جمعیت ته لاړم او جمعیت ته چې لاړم نو په جمعیت کې هم زما فقط دا
یعنی یو ذهني هماهنګي ما نه درلوده له جمعیت سره، نه د جمعیت له مرام سره، نه د جمعیت له دغه سره، او نه هغه اخواني کاز چې درلوده جمعیت له هغه اخوانیتوب سره ما دغه نه درلوده که نه، مکمل هماهنګي نه درلوده. فقط د پروټکشن لپاره یا دغه لکه هغه مرغۍ چې زخمی شي یو ځای ته ځي او هلته دغه کې پناه اخلي د ونې په یو سیوري. په دغه هغه کې قانع صاحب د جهاد په وخت کې ته په کوم تنظیم کې وې، په دې پښتون نېشنلیزم باندې څومره تورن وې ته؟ هغوی هم پوهېدل؟ ولې نه پوهېدل، بالکل پوهېدل. او دغه وسې بلې هغه جریده چې وه دغه اسلام غږ جریده ما چلوله، هغه هم په دې وجه سانسور شوله. بس زه جمعیت ته لاړم نو له جمعیت سره ما ذهني هماهنګي داسې نه وه. بالاخره دا په داسې یو بغاوت باندې دغه شوله که نه منتج شوله، او بیا ما جهاد پلوشه راویستله، هغه هم دوی نه دغه کوله. او جهاد پلوشه کې ما سره ډېره کومه دغه کوله، بنګښ صاحب مرسته را سره کوله، قلندر صاحب مرسته را سره کوله. ډېر مضمونونه به ما کله کله له پښتنو نېشنلیستانو څخه رااخیستلو، هغه ته به مولانا نوم دغه کوي، مولانا ابو شمس صاحب، هغه به یو شین پښتون نېشنلیست به و، مولانا زبدة الواعظین صاحب و، زبدة الواعظین صاحب و، علما او دغسې دغه به نومونه به ورکول. هغه مضامین به کله هم د نېشنلیست نظریاتو، قومي نظریاتو، ملي نظریاتو او د دغو نظریاتو په سر باندې دغه کول.